سترید دا زمونږ د ښکلي پیغمبر دا ډیر زیات خوښ و. نن که مونږ وګورو مونږ قسمه قسم خوراکونه کوو خو مونږ یې صرف خورو، بس خورو یې، نوره څه فایده نه راکوي. ټیک ته وختي طور مونږ ماړه شو، خو که کله مونږ دا خوراک د خپل ښکلي او ښایسته پیغمبر په طریقه که نه نو بیا به زمونږ ثواب هم کېږي، مونږ به مړېږو. ته به ستړی شوې، زه در سره هم نیسم، ښه مایي که صحیح ده. کله چې وایي خوراک کې که نه سالن رالی خوراک رالی نو وایي د غاړو نه خورئ. هر چا خپله خپله غاړې نه وایي خوراک وایي د منځ کې برکت وي که نه. و چې اوس هغه دی د پتون ولید ورځي رامله شوې بیا برکت دې نه وړو که نه، نو بیا خیر ګپ هم لګو که نه. تا ما نه سوال داسې کړی د خپل ښکلي پیغمبر باره کې. وی غاړو نه خوراک وي، د غاړو نه چې خوراک کېنی کې برکت وي، د یو بل مخې نه وي خوراک نی په کار که نه، بیا بې برکته کېږي. زمونږ د ښکلي پیغمبر په خوراک کې شا دې ډېر خوښ و.